अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو زه یم اویس محمود او تاسو ګورئ اباسین خبر. نن موږ سره قومي وطن پارټي چیرمین سکندر حیات شیرپا موږ سره موجود دی. دې سره خبرې کوو چې کم صوبه کې سیاسي صورتحال روان دی، بلکې ملک کې کم سیاسي صورتحال روان دی. دې حوالې سره دې سوي. السلام علیکم، تاسو څنګه دي؟ ښه. دا راته وایي چې کم ملک کې سیاسي صورتحال را روان دي، د ستاسو پارټي دې ته کم نظریه باندې ګوري؟ ګورې د ملکی سطح باندې چې کوم سیاسي صورتحال دی نو یو بحران شکار دی، او د فروری کې چې کوم دانلی زده انتخابات وشو د هغې په نتیجه کې د بحران کې نورم اضافه وشوه او کې سټیبلیټي نه راځي لګیا ده. زه دا ګڼم چې دې وخت سره یو نیشنل ډایلاګ ضرورت دی چې د بحراني کیفیت نه ملک وباسلی شي او اصل ایشوز طرف ته کاغه معاشي ایشوز دي، کاغه د امن و امان کم صورتحال دی. بیا خاص کر زمونږ صوبې کې د جنوبي اضلاع کې چې کم صورتحال جوړ دی چې هلته کې د ورځې د یو چا حکومتي د شپې د دهشتګردو حکومتي، نو دې دغه نه خلک وباسل پکار دي. بیا خاص کر د کرمې چې کوم افسوسناک واقعات شوي دي چې تیر 3 میاشتو راسې نه د هغه ځای خلک چې دی هغه یو اوپن جیل جوړ شوی دی او د هغه ځای خلک محصور هلته کې دي. او بیا د 21 نومبر نه پس چې هلته کوم واقعات وشو په هغې کې 82 کسان چې دی هغه شهیدان شوي دي، زنانه پکې زمونږ شهیدان شوي دي، زمونږ ماشومان پکې شهیدان شوي دي. نو دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی. د هغه ځای خلکو هم دا حق جوړیږي چې هغوی ته امن راشي، هغوی ته د تعلیم سهولتونه ملو شي، د صحت سهولتونه ملو شي. دا د دې وخت اهم ضرورت دی او دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی. تاسو دا مورئ چې صوبه کې کم پرون هغه درنه شوی دی او ټول کابینه دې ځای نه تللی، نو آیا دا خیبر پختونخوا عوام ولې دې کې انوالو دی؟ نور کابینه ولې نه ځي؟ پنجاب نه طرف ته وګورئ، پی ټی آی والا وګورئ، نو پنجاب طرف ته وګورئ او دې طرف ته وګورئ. خاص طور باندې دا خیبر پختونخوا چې کم پښتانه دي هغه باندې ټارګټ کوي. ګوره یو خدام یو سوال دی چې وګورئ چې دې کې د نور ملک ریسپانس څنګه و او د دې ځای د خلکو څنګه ریسپانس و. دې معنی پکار چې پښتانه هم د لږ سوچ وکړي. دویم دا چې زمونږ د صوبې وسایل استعمال کړی شو، بیا یو داسې ایمیج جوړ کړی شو چیرې دا پښتانه چې دی دا د حملو لپاره، دا د وایلنس لپاره استعمالوي کم طریقې سره، او دا کم طریقې سره چې هلته کې د خپل سیاسي مقاصد لپاره پښتانه مخکې کړی شو او د هغوی ټیر ګیس هم برداشت کړو، لاټي چارج هم برداشت کړو، زخمیان هم شو. نو دې نه پکار چې مونږ سوچ په دې باندې وکړو. زه خو دا ګڼم چې دا ډېر پښتنو سره زیاتی شوی دی او دا د پښتنو ډېر تذلیل شوی دی، او دا کم یو زمونږ چې ایمیج هم جوړ کړی شوی دی دا هم د پښتنو سره زیاتی شوی دی، او په دې معنی پکار دی چې پښتانه سوچ وکړي. پرون چې کوم هغه وشوه درنه وشوه او تاسو دې حوالې سره څه وایئ چې دې کې ذمې دار څوک دی او دا چا وکړو؟ آیا اسټیبلیشمنټ دې کې انوالو دی؟ دې کې چې دی دې کې د صوبایي حکومت هم ذمواري ده، دې کې د مرکزي حکومت هم ذمواري ده، او دې کې د اسټیبلیشمنټ هم. درې واړو چې دی هغه دې شي نه ځان نشي خلاصولی. دې کې د هغوی باندې ذمواري راځي. د 100 ورځو نه ملک یرغمال جوړ دی، دا دغه جوړ دی معاشي چې دی د ورځې تقریبا 200 ارب روپۍ نقصان کیږي لګیا دی، او لارې بندې دي. دغه چې دی یو ښار نه بل ښار ته خلک تللی نشي. دا صورتحال چې دی په دې کې به ملک څنګه ترقي کوي؟ د دې وخت دا ضرورت دی چې دې ایشوز نه بهر روزي، یو نیشنل ډایلاګ وشي، او کم اصل مسایل چې دي هغه معاشي مسایل دي، هغه د امن و امان مسایل دي، هغې طرف ته توجه ورکړی شي. او بیا خاص کر زمونږ صوبه خو ډېره ځپل شوې صوبه ده، د دهشتګردۍ ښکار پاتې شوی ده، د سیلابونو ښکار پاتې شوی ده، نور ډېر دلته کې مسایل دي، بېروزګاري ده، غربت دی. نو پکار دا ده چې دغې طرف ته مونږ توجه ورکړو او دا خلک چې دی د مشکل حالاتو نه وباسو. دې نه مخکې باني پی ټی آی عمران خان چې دی هغه لیډ کولو، دا پی ټی آی چې کوم کارکنان دا لیډ کولو، او هغې نه پس چې دی اوس وزیر اعلی لیډ کولو درنه وشو، اوس چې دی هغه اوس بی بي لیډ کوي لګیا دی. دې حوالې سره تاسو وایئ؟ ګوره دا کم طریقې سره چې دا دغه کېږي
یو خدا دغه سبق موږ ته ملاویږي چې غیر سیاسي خلکو لا چې تاسو په سیاسي دغه منصبونو باندې کېنوئ نو د هغې نتیجې به همدا یې راځي چې دا پرون څه وشو. بل د هغې کې د ملک نقصان وشو. زه دا ګڼم چې یو خو دې کې ډېر خلک او ډېر دغه چې دي لیډرشپ هغه ایکسپوز هم شو. د ډېرو خلکو دا خبرې وې چې یاره دا موروثي دغه نه دي دا داسې دي هغه څیزونه مې ایکسپوز شو او دا هم ښکاره شو چې صرف د خپل ذاتي سیاسي مقاصد لپاره چې دی هغه دا پښتانه استعمالیږي لګیا دي او د دې د مسایلو د حل لپاره څوک تپوس نه کوي. تاسو نه آخري سوال دا تپوس کوم چې آخر د دې حل به صحیح صوبه کې تاسو وګورئ چې وسایل نشته یو کار هم نه شوی 12 کال وشو د پی ټی آی حکومت ته نو تاسو دې طرف ته څنګه ګورئ؟ ګوره دا ټول نظام چې دی هایبرډ نظام جوړ شوی دی او څو پورې چې صحیح معنو کې جمهوري نظام نه راوستل شوی شفاف انتخابات نه شوي زما خیال د دې مسلو حل نه روزي دغه طرف ته تله غواړي او د هغې لپاره د نیشنل ډایلاګ ضرورت دی.